په پېښور کې د افغان کمشنرۍ او ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې په ملاتړ د SRSP ادارې له لوري د افغان کډوالو د ملاتړ، ځواکمنتیا او هنري ودې لپاره یو ورځنۍ غونډه جوړه شوې. په دې غونډه کې د ښاري او کلیوالو سیمو څخه افغان کډوالو خپلې تجربې په ډاګه کړې دي. موږ له ملګري له بوتلو 15 ورځې ټریننګ واغوستو په ریدم کارخانه کې. هغې نه وروستو موږ رالو د خپل ورکوټیشن کاروبار هم شروع کړو د UNHCR او د SRSP په مرسته باندې. او داسې موږ ډېر کارونه نور هم زموږ وو خو هغې کې څه نه کېدل. نو چې ورسره هم دا شروع کړو نو دې سره زموږ دغه ښه شو که نه مالي حالات هم ښه شو. نو موږ کوشش وکړو چې ځان سره دې کې لیډیز هم والو. نو اوس هم ځان سره یو 15 جنکۍ دا هم ټرین کړی. د غونډه کې د افغان کډوالو له لوري جوړ خواړه، هنري توکي او لاسي صنایع لکه افغاني غالۍ، دودیزې جامې، ګاڼې او نور ډېر څه نندارې ته ایښودل شوي وو. لباس‌های افغانی استک، دست دوزی استک، دیگه چیزایی که مثلا امرایی مثلا دست جور میکنن، این چیزا به خاطر افغانا خودشان و وقتی که ترینینگ میدیمشان بعد از او برشان مارکت لینکیجز که مثلا چه رقم میتونن پروداکتس خود به مارکت انتقال بدن و به ذریعه اینکم برشان جور شود. ما مهم است که آخر خلاص میشه و ما امیال مال ما کار کرده رئیسیم، یعنی عملی شروع کردیم و امروز من تو آوردیم دیگه پخته کردیم خود ما به دستای خود دیگه و این آخر که خلاص شد و دیگه با سون سرتیفیکیت میته به ما. دلته د کمپونو څخه راغلي افغان کډوال وایي د یادو پروژو له لارې یې خپلو سوداګریو ته وده ورکړې. د ناګومان کې هم کې پاتې کېږم، یم د موټرسایکلو مستري. مخکې مې یو کس سره کار کوو او اوس مې شکر دی خپل روزګار دی او راتلونکي وخت کې مې نیت شته دی چې به د دې ځای نه بل ځای کې یو بل برانچ کولاوم. لکه مونږ خو چې په هغه دوکانونو کې کار کوو نو هغې کې دا رویه مونږ ته نه وه یاده چې ګاهک سره بیا په ښه سلوک باندې خبرې کوو یا مارکیټینګ څنګه اټین کوو. خو زه دلته چې دا ټریننګ هم کم وکړو دې کې دا تجربه وشوه چې مارکیټینګ په دې طریقه باندې کوو، ګاهک سره په ښه رویه باندې خبرې کوو. د ملګرو ملتونو یو سیمه چارواکي کوفی وایي UNHCR غواړي پاکستان کې میشت افغان کډوال او په ځانګړې توګه میرمنې ځواکمنې کړي ترڅو دوی په خپل ځان بسیا شي. دا زموږ لخوا د کډوالو د ځواکمنولو پروګرام دی چې موږ ښځو ته د مهارتونو د پراختیا لپاره ځانګړې پاملرنه کوو ترڅو دوی وکولی شي د اقتصاد وسیله ولري، په چا انحصار نه وي او په ځان بسیا شي. د دې ترڅنګ زموږ سره نور ملګري هم شریک دي چې په ورته اقتصادي فعالیتونو کې بوخت یو او دوی د مختلفو فعالیتونو لکه بازار موندنه، برېښنایي بازار موندنه یا سوداګرۍ ترسره کوي ترڅو کډوال ځواکمن کړي. دا پروژې یوازې د POR کارت لرونکو افغان کډوالو ته چې شمېر یې 1.3 میلیونه ته رسیږي په انفرادي او ډلهییز ډول ترسره کیږي. د نندارې لپاره د افغان کډوالو دا هنرونه او لاسي صنایع هغه څه دي چې دوی د یادو ادارو د پروژو په مرسته جوړ کړي دي او اوس پرې خپل کاروبار چلوي. مسکا صاحب، امریکا غږ، پېښور.